अस्सलामुअलैकुम ग्रानो मीनो वालो उम्मीद लरम چې تاسو ټول به روغ جوړ وي او د ژوند په موضوع کې به وي دوستانو نو ویډیو کې درته هر کله وایم دوستانو ډیر افسوسناکه دردناکه واقعیا مخې ته راغلی ده کوهاټ سره تعلق لرونکې ظالم زوی راپاسېدل او خپله خوږه مور یې ډیر په بېدردۍ سره قتل کړه دوستانو ولې قتل کړه د دې قتل کېدو اصل وجه څه وه مکمل معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم زموږ ویډیو در سره پوره وګورئ چې د مکمل معلومات نه خبر شي او زموږ ویډیو در سره منځ کې مس کې دوستانو ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زموږ په دې چینل کې نوي وئ نو زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب ځکه چې زموږ نوي ویډیوګانې راځي چې هغه تاسو ته زر تر زر دررسي او د دې سره د ټالۍ نشانه مو وي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرېږئ دوستانو ډیر افسوسناکه دردناکه واقعیا مخې ته راغلې ده د کوهاټ سره تعلق لرونکې ظالم زوی راپاسېدل او خپله مور یې ډیر په بېدردۍ سره قتل کړه دوستانو چې کله پولیس ګرفتار کړل او هغه نه یې تپوس وکړو چې د دومره ظلم او زیاتۍ تا ولې وکړو چې خپله خوږه مور دې قتل کړه کومې ته وړوکې راستر کړې وي او د تا یې ډیر زیات خیال ساتلی و او ته یې وړوکې راستر کړې وي او تا ته یې خبرې او شعور در باندې زده کړی و نو دوستانو ده ورته ووایي چې ما دې مور ته وی چې ما ته واده وکړه زما د یوې جینۍ سره تعلق د هغې په وجه باندې ما ته دا مور واده نه کولو او هغه جینۍ بل چا سره واده وکړو نو د دې په وجه باندې دا ما نشو برداشت کول او ما خپله مور قتل کړه دوستانو که موږ سوچ وکړو ډېر زیات ظلم او زیاتی یې کړی دی ځکه چې خپله مور یې قتل کړې ده د مور د خپو لاندې جنت دی دوستانو امید لرم چې تاسو به زموږ ویډیو ضرور خوښه شوي نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ ډېره مننه شکریه